د وزیرستان ادبي کلتوري مراکز د سیوري لاندې را جوړ کړي شوی د دې کلتوري میلې په اول برخه کې ویناوالو په کلتور باندې ژورې او ګټورې خبرې وکړې او د یو کام په ژوندي او خوندي ساتلو کې د کلتور ژغورنه ډیره مهمه وبلله. دا کې د شاعرونو ډیر کردار دی او د میش د سندرغوړي ډیر کردار دی. باید میش په خپل ټولنه کې دغه خلک ونازوي. دویمه برخه کې مشاعره وشوه چې د وزیرستان نه پرته د بنو او ګرد پښتونخوا نه راغلیو نوموړو شاعرانو برخه واخیسته. بل نقشه احتساب غوړي د زونی هر نمونه کیس پټ کړه او خدای شته د میژ نه او چې څه پټوي چې ولمانه نه بریف کیس پټ کړه. پښتون احساس چې رانه خاورې نه کې نور خو مې هر څه دی بایللي ګرانه. ماویل میدان ته به دښمن را درومي دا خو خپلوان هم دی راغلي ګرانه. منګه لیونیو په بارودو پسې ګرځو خلک لیونی ګرځي علمونه زده کوي. څوک چې د سیالانو سره ځان سیالول غواړي بیا به څه خبرې او څه کارونه زده کوي. د وزیرستان ادبي کلتوري میلې په اخره برخه کې یو شمېر سندرغاړیو د خپل فن مظاهره وکړه چې ځوانانو ورته تر سهاره پورې اتڼونه کول. په دې کلتوري میله کې د یوې اندازې تر مخه د 5,000 نه تر 6,000 پورې خلکو برخه اخیسته چې د دې خبرې ښکارا ثبوت دی چې دغه خلک د خپل کلتور سره ډیره مینه لري. ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بکاخیل، بنو.